سلامونه احترامات نوروز عمر امید دا وخت د کټکاڼي په مین دکانونو کې ولاړې ما سره ډیر ځوانان هم دي قومي سپین ږیری حاجي صاحب یادګل را سره ولاړ دی د نورو به نومونه نه اخلو خبرې به لنډې لنډې وکړو دغه ویډیو سکیپ کوئ مه دا تر اخره پورې وګورئ او ملګرو سره هم شیر کړئ مخته تاسې په دغه کلیپونو کې ګورئ چې سلیمان استاد چې ډیر وخت په لختي بانډه کې د معلمۍ دنده ترسره کړې او هغې نه وروسته د یوې پرایویټ ان جی او سره کار کوه او تر ننه پورې په خپله وظیفه بحال و ناڅاپي په سر باندې درد کیږي کور کې او خلک عام درد ګڼي نو هغې دپاره ستنې او د هغه موقتي علاج کیږي خو چون کور کې چې څوک نشته او دې وخت کې د دغه درد تر دې حده رسیږي چې دی د درد نه لیونی کیږي او خپل سوکان د خپل سر ته نیسي او خپل سر چې د دیوال سره وي ټلیفون کیږي ورونو ته یې هغې ځای نه چې دی موبایل امبولانس راغوښتل کیږي د 1122 اسپتال ته شفټ کیږي او اسپتال کې دې ته دا فیصله پې کېږي چې دا د پېښور ته ویوړلی شي کله چې پېښور کې ته رسول کېږي نو هغلته په سیټي سکین کې دا نتیجه مخته راځي چې د ده د اعصابو رشک کېدلی ده نو دا ناڅاپي پیښې له هر چا سره کېدلی شي موږ تاسې د خدای پاک د دې نه وساتي نو هغه ورور یې وی چې ما سره ډېر ملګري دوستان خپل خپلوان ټول راجمع شوي په سترګو مې تیاره شوه هېڅ څوک مې هم نه لیدل ما وی چې دا څه شو خلک په هېڅ هم پوه شوی نه یم ما وی چې څه وکړئ نو اکچوال کې د دې علاج شروع شوی دی اپریشن وشو تقریبا 4-5 لکه چې د کومې خپلې لرلې هپې ولګېدې او همدا شانتې هلته وروړنې چې څومره ملګرو یې 6 لکه روپۍ د هلته نغدې قرضه وکړله خو مینس کې یو ځل کور ته هم راغی کس برابر و خو بیا چې د باندې حمله راتله او چې لاړه نو دا 5-6 لکه روپۍ د نوره قرضه وکړله ډاکټر سره خبره کېږي چې دا به څومره ټایم کې ریکور کېږي وایي چې تقریبا د یوې نه واخله تر 2 میاشتو پورې ټایم هم اخیستی شي او زر هم کېدلی شي خو په دې دوران کې په ده 10-12 لکه روپۍ راځي ورور یې چې یاره 6 لکه روپۍ ما په ده ځان به قرضه واړوله نو نوره نه کېږي راولي چې یاره دا به زه کور کې ریکور کړم کور کې پروت دی په ورځې نه بلې ته کمزوری کېږي ورځې نه بلې ته ولې چې د خوراک هغه شانتې څنګه چې په اسپتال کې ټریټمنټ کېږي هغې ته چې د ډریپونه لګول کېږي نو سړی خرابېږي لنډه دا چې دا کلیوال خبرېږي په دې پېښه باندې چې یاره مطلب دا د اقتصادي ستونزو د امله په کور کې لکه مړی پروت دی نو هغې دپاره په دې ملګرو باندې د مرستې راټولولو غږ کېږي چې تقریبا 1,52,000 روپۍ موږ سره او همداسې ځینو ملګرو نورو هم ورسره مرسته کړې ده پرون شپه موږ ټول مشران او د قومي سپین ږیري او ځوانان سره ناست وو دې باندې فیصله وکړله چې توکل په خدای او د دغې خلکو په ډاډ باندې دا لیږو دوباره کله چې لاړ هلته د دوباره د بل اپریشن امر پې وشو او اپریشن شکر دی شوی دی او ښه دی انشاءالله اوس صرف او صرف زموږ او ستاسې مرستې ته نغدي مرستې ته ضرورت دی تاسې ټولو نه مهیله ده چې دغه خیر کار کې خپل زکات خپلې صدقې خپل خیراتونه ونه سپموئ د زکاتونو میاشت را روانه ده هر سړی به زکات وباسي خو د دې نه بهترین ځای یم چې نشته او دا په موږ او تاسو ټولو لیدونکو دا ویډیو چې څوک هم ګوري په هغه ټولو امتحان دی نو ستاسې مرستې ته ډېر اشد ضرورت دی خوشحاله اوسئ ډېره مننه خدای پاک دې موږ او تاسې ټول د دغې آفتونو مصیبتونو نه وساتي دغه صدقې خیرات به زموږ او ستاسې او زموږ د بچو د سر صدقه وي ډېره مننه